السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله د دوستانو چې روغ جوړ او خوشاله به. د نن ورځې د ویډیو موضوع مو ده چې څه ډول کولی شو د یو عکس بیکګراوند له منځه یوسو. نو د دې لپاره د دې ویډیو ادامه له موږ سره یو ځای وګورئ. نو د دې کار لپاره راځو لومړی ګوګل کروم پرانیزو او د سرچ په برخه کې لیکو ریموو بیکګراوند. دلته لیکو ریموو بیکګراوند. کله مو چې په کلیک وکړ نو په دې اول سایت باندې به کلیک وکړئ او دې سایت ته کله چې داخله شوئ نو له اپلوډ ایمیج څخه به یو عکس خپل انتخاب کړئ د موبایل له ګالري څخه. زه دا عکس انتخابوم. کله مو چې عکس انتخاب کړئ نو په اتوماتیک ډول سره ستاسو د عکس بیکګراوند له منځه ځي او کله مو چې په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو دا عکس ستاسو د موبایل ګالري ته ذخیره کیږي. نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن فعال کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان.